مخکینو آیاتونو کې د غزوه بدر او د غزوه احد واقعا ذکر شوه. اوس په دې آیت کې الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو تاسو سود مه خورئ. نو سود خوړل دا په خلکو کې بزدلي پیدا کوي. نو دا ترغیب دی جهاد طرف ته. نو چې یو سړی سود خوري بزدلی نو هغه به څه جهاد وکړي؟ نو په دې آیت کې الله جل شانه فرمایي ای ایمان والو لا تأکلوا الربا، تاسو مه خورئ سود لره اضعافا مضاعفه، څو چنده سیوا کړی شوي. دلته د اضعاف مضاعفه دا قید اتفاقی دی. د دې دا مقصد نه دی چې نفس سود جایز دی خو دا څو چنده دا ناجایز دی. دلته د اضعاف مضاعفه دا قید د زیات قباحت دپاره بیان چې دا مکوئ. او سود د دې حدیث شریف کې راځي لکه سود خوړل یو سړی د خپلې والدې سره څه کوي؟ زنا کوي. دومره بد چې دی دا کار. نبی علیه الصلاة والسلام هغه چې کله معراج ته تو نو یو دوه کسان ورته وښودلی شو. یو په نهر کې دی د وینو زو دا نهر دی په دې کې دی او دا بل ورته بره ولاړ دی. نو چې دا لاندې کس دا را روان شي د نهر دې غاړې ته راورسېږي نو د بره نه دا بل کس په دې ګټه باندې وړي او کاڼې باندې په هغې سره بیا د هغې منځ ته ورسي. نبي علیه الصلاة والسلام تپوس وکړو وایي دا څه معامله ده؟ وایي دا چې دی هغه سودخواره دي چې سود مال خوري، سودیان. او دغه شان دي څه کسان دي وایي د هغې دا خېټې د دې کوټو په شان دي او په هغې کې دننه دا ماران او لړمانان دي. وایي چې دا سود دي، وایي دا ستا، وایي دا چې دی دا سودخواره دي. او لعنت په دې باندې لېږلی شوی دی چې کوم کسان هغه سود کوي او دغه شانتې د سود معامله لیکي په دې باندې لعنت. او په دې کې څوک ګواهان جوړ شي په دې باندې چې دا لعنت. او د دې سود معاملې لیکونکي باندې هم چې دا لعنت په دې باندې لعنت چې دا لېږلی شوی دی. نو الله تعالی وایي لا تأکلوا الربا، تاسو مه خورئ سود اضعافا مضاعفه، څو چنده سیوا کړلی شوي. واتقوا الله، او ویریږئ د الله نه. ای واتقوا الله فی اکله، د دې په خوراک کې د الله نه ویریږئ. سود مه کوئ. لعلکم تفلحون، دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. واتقوا النار التي، دا تخویب اخروي ذکر کوي چې ویریږئ تاسو د هغه اور نه اعدت للکافرین چې دا تیار کړلی شوی دی د کافرانو لپاره. ای اصلا دا جهنم او دا اور دا د کافرانو لپاره تیار شوی دی. خو مسلمان چې جهنم ته ځي نو دا به طبعا او تطهرا، یعنی د ګناهونو نه د پاکوالي د وجې چې دا د ګناهونو نه پاک شي. بس ګناهونه یې کړي، دا ګنده شوي په دې ګناهونو سره. اوس دا د ګناهونو د دې نجاست نه دا پاک شي، د هغې دپاره به دا جهنم ته ځي. نور د مؤمن دپاره الله جنت تیار کړی، دا به جنت ته ځي. خو که جهنم ته ځي نو دا به طبعا ځي او تطهرا ځي، د ګناهونو نه پاک شي. نور اصل کې جهنم دا د کافرانو لپاره تیار کړی شوی. واطیعوا الله، او تاسو د الله اطاعت وکړئ، د الله خبره ومنئ. والرسول
رسول خبره چې دا الله کوم احکامات تاسو ته باندې د احکامات دا اومنه کې هغه سود دی او نور احکامات چې څومره الله احکامات دي دا ټول دا اومنه او رسول چې کوم ستاسو ته بیانې دا هغه اطاعت موږي ولعلکم ترحمون د دې لپاره چې په تاسو باندې رحم وکړي او وسارعوا دا بشارت دی جلدی وکي الى مغفرة من ربكم مغفرة مراد دي اسباب د مغفرت دي اسباب د مغفرت سری ایمان د اعمال صالحه ایمان راوړي نیک اعمال چې د اختیار دي نیک اعمال نو دا اسباب د مغفرت دي الى مغفرة اغبخنتا من ربكم استاسو دربتا وجنة او اغا اسباب د جنت اسباب د جنت ایمان د اعمال صالحه اغیت جلتی ہوئی عرضها السماوات چی دا دغا جنتون پر اخوانی دا اسمانون والارض نیا خدا تشبیح پا نفس وسعت کے دا لکا زمانگا نظر کی لگی دا زمانگا اسمان دیر زیاد پر اخو کولا ہو زمانگا ذہن مطابق دا خبر اکڑا چی دا جنت پر اخوانی دا غزمکو اسمانون سنگ چی دا زمانگا اسمانون پر اخ دینو دب کشانت جنتون هم چی دا پر اخو دا تشبیه په نفس وسعت کې او یا دا چې د دې پلانواله لکه و اسمانونه د هوس مکی دي دا د یو بل سره یو ځکه څومره راځي څومره چې دا پر اخوال نو دغه شاته د جنت چې د دې پلانواله دي او ګډواله رسو ډېر زیات اعدت او دا ترکل شوی د للمتقین د فار پرهیزګارانو جنت دار پرهیزګارانو لپاره يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تأكلوا الربا تاسم مخري السدلرا أضعافا مضاعفة سوچو چندا سیوا کلشوی دا کدی تپاکی دی نفس سوچی دا ناجائز دی او حرام دی واتقوا الله او تاسو ویرگی دا اللہ نا لعلکم تفلحون دید پارا چی تاسو کامیاب شی واتقوا النار اللتی او تاسو ویرگی دور اغنا اعدت چی دا تیار کردی شوی دی للکافرین دا پارا دا کافران یعنی اصلا جہنم دا کافران وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَوْ تَاسُوا دَ اللَّهِ اطاعت وکي والرسول أو د رسول اطاعت وکي لعلكم ترحمون دې لپاره چې پتا سو باندې رحم وکړي شي وسارعوا او تاسو جلدی وکي الى مغفرة اغا اسباب د مغفرت تا چې اغا ایمان د اعمال صالحه دي من ربكم استاسو درب طرفنا وجنة او اغا اسباب د جنتونو تا عرضها چی داغی پلنوالی وجنة او اغا اسباب د جنت تا عرضها السماوات چی داغی پراخی د اسمانونو والارض دزمکو برابر دا اعدت او دا ترکل شوی دی للمتقین دفارا دفرزگارانو یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان ولو لا تاکلوا الربا تاسو مخوری سدلرا اضعافا مضاعفا سوچو چندا سوا کرل شوی واتقوا اللہ او تاسو ویرگی دا اللہنا لعلکم تفلحون دید پارا چی تاسو کامیاب شئی واتقوا النار اللتی او تاسو ویرگی دا اغاورنا اعدت چی دات اکلل شویده للکافرین دا پارا دا کافرانو واتویعوا اللہ او تاسو دا اللہ اطاعت وکی والرسول او دا رسول اطاعت وکی لعلکم ترحمون دید پارا چی پتاسو باندے رحم وکړل شي وسارعوا او تاسو
ربكم ستاسو درب طرفنا وجنة أو جنة عرضها داغي فلنوالي السماوات أسمان ندي والأرض مكدا أعدت أو دا جنة ترك ليش بدي للمتقين دفارا دفرزقارم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إلا سمي سمورة بريوني فرفر دعوانا والتوفيق رك إلا زمنا ونمعك ممتدنيك أعمالك والتوفيق رك الله إخلاص تهنا التقوى ترى نصيبك الله استاد رزا زندگی را ترى نصيبك الله درحم معاملة رسروك الله نخبل قهر دغدغ دوسين من محفوظك نمك جمرة مردگان دي الله دغدغ طول كامل مخبرة جديد نصيبك الله كامل مخبرة جديد الله دسق أسفار كبر روان دي أغويت ومن طول تجديد غاسانك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه